بسم الله الرحمن الرحیم. دې چې جوړ او سلامت اوسئ. نن د کورل ډرا په درس کې به تاسو روشن چې موږ څنګه کولی شو ویب بټن جوړ کړو په کورل ډرا کې. ویب بټن لکه دغسې بټن تاسو لیدلی په دغه پیج کې ویب سایټ کې چې هوم ریګارډس او کنټاکټ اس او کورسز رقم بټن څنګه موږ کولی داسې بټن جوړ کړو. دې تاسو ما طریقه در روشن به تاسو کولی شئ د شیپ څخه په خپل استفاده وکړئ څنګه جوړ کړئ دغه وګورو چې دغسې بټنونه موږ څنګه کولی شو جوړ کړو. دا به څو اول دلته دا به څو یو ریکټنګل شیپ وواخلو د دې په رسمولو سره دغسې په بعد به راسئ شیپ ټول ته شیپ ټول چې راسئ کوشش وکړئ د دغه ریکټنګل دغه تبدیل په کرو باندې په کرو دا خپل ریکټنګل ورته انتخاب کړئ. رابسئ ایډیټ ته په ایډیټ کې راغلاست ډوپلیکیټ اوکې ډوپلیکیټ کاپي د دې شیپ اندازه به تر وخت کم دی کو د دوامي شیپ دا به راواخلو ته د اولني شیپ د دې کې ورته راوکړو. د اولني شیپ ته به رنګ ورکړو سور او دوامي شیپ ته به رنګ ورکړو ژړ. د دواړو د آوټلاین به ور آف کړو. رابسو آوټلاین نو آوټلاین دوم شیپ رابسې آوټلاین ته نو آوټلاین اوکې. د دې څخه بعد دواړه زه به دا یو څه زوم کړم ستاسو سم څه معلوم شه صحیح. د دې څخه بعد به راسئ څه به وکړئ دواړه به انتخاب کړئ دواړه ابجکټ دواړه شیپونه به انتخاب کړئ. د هغې څخه بعد به راسئ افیکټ ته په افیکټ کې به چیرې راسئ رابسئ بلینډ ټول ته بلینډ افیکټ ته به راسئ blend effect ته چې راغلاست دلته به نمبر آف سټیپس هر څومره ستاسو انتخاب وکړئ پنځه یې انتخاب کړو اوکې. اپلاین نمبر آف سټیپس څخه مطلب دا دی چې چېرته تاسو دلته راسئ ویې ګورئ په وایر فریم کې دغه فرېمونه پکښې څو فرېمه دغه زما شیپ مخ په پورته خوا باندې دی کټ دی دې ته وایي ویر د دغه سټیپونو څخه مطلب دا دی سټیپ ورته راوځو نارمل. د دې څخه بعد دا افیکټ هم پر اپلای کړي. د هغه څخه بعد به راسو بیا به ریکټنګل راواخلو یو ریکټنګل به راواخلو رسم به کړو صحیح. بیا به راسئ خپل شیپ ټول ته شیپ ټول ته چې راغلاست دا به بیا واخلئ په تبدیل به کرب باندې کړئ. د هغه څخه بعد دا راواخلئ دلته د دې شیپ په دغه ځای کې قرار ورکړئ. که چېرې غواړئ چې لږ اندازه زیات شي پروا نه کړي دا د شیپ کې اندازه ور راټه کړئ سایز یې ور زیات کړئ. د دې څخه بعد دا به انتخاب کړئ دې ته به رنګ ورکړو څه رقم رنګ به ورکړو رنګ به ورکړو سپیډ اوکې. د دې د سپیډ رنګ ورکړو څخه بعد رابسئ دلته انټراکټیویټي ټرانسپیرنسي ټولز ته په دې کې به راسئ ټرانسپیرنسي ټول به انتخاب کړئ. چېرې ټرانسپیرنسي ټول ته به انتخاب کړئ دلته به راسو کلیک وکړو دا لیدل چې تاسې دغه ټرانسپیرنسي ووینئ ګورئ او کولی شئ چې هغه افیکټ یې زیات کم یا هم ډېر ډېر څه افیکټ او ټرانسپیرنسي هلته پاتې کړئ صحیح. د دې څخه بعد دا هم ټرانسپیرنسي ټول او دا مو افیکټ هم ورکړل دا بلینډ افیکټ او ټرانسپیرنسي ټول چې انشاءالله ټول برابر شو. د هغه څخه بعد به راسو ټکسټ به ټایپ کړو ټکسټ ټایپ کړو مثلا هوم صحیح هوم به هغه به سو دا بولډ کړو بولډ د هغه څخه بعد به دا به انتخاب کړئ رابسئ آوټلاین ته آوټلاین به کلیک کړئ. د هغې د کلیک کولو څخه وروسته د به آوټلاین ورکړو آوټلاین اندازه به انتخاب کړو صحیح ده. کلر به وایټ ورکړو سپین کلر به ورکړو چې موږ ښایسته راشي صحیح.
دا آوټلاین اندازه ډېره زیاته ده، کولی شئ دلته راشئ آوټلاین ته او هغه اندازه څه ده راکمه کړئ. آوټلاین د هغې څخه بعد به راشو دا به ټول انتخاب کړو، دا به چې ارینج ده فایل maybe به راشئ ګروپ ټولو ګروپ شو او باید وکړئ چې پروسس ده ډېر اسان ده. تاسو کولی شئ په فوټوشاپ کې په کورل کې تاسو د ویب بټنې جوړ کړئ او دا شو زموږ د ویب بټن. نو تر بله درس هم په خدای سپارم، بیا هم ستاسو د نور مشورو په هیله باندې خوشحاله اوسئ.